السلام علیکم ملګرو. راځئ ملګرو، زه نن تاسو ته په دې کې داسې یوه طریقه در وښیم چې تاسې کولی شئ د ویډیو کیفیت مو ښه کیفیت ته تبدیل کړئ. تاسو کولی شئ چې په دې کې د ټیک ټاک او یوټیوب نه ښه استفاده وکړئ په دې اپلیکیشن نه. نو داسې اپلیکیشن زه تاسو ته درښیم او ته هم طریقې چې تاسو کولی شئ له دې وروسته په ښه کوالټي خپلې ویډیوګانې ور واچوئ. نو راځو ملګرو، لومړی اپ سټور یا ګوګل سټور ته به لاړ شئ، سرچ ته به لاړ شئ، سرچ کې به ولیکئ ایرویډ. کله چې دا شی تاسو ولیکئ په وړو حروفو به یې ولیکئ. دغه اول چې تاسو ته راځي، ما خو ډاونلوډ کړی، تاسو هم ډاونلوډ کړئ. زه اوپن وهم دا خلاصیږي. کله چې دې اپلیکیشن ته راننوتئ، دا انهانس په دې برخه باندې به تاسو کلیک کړئ او دلته به بیا تاسو خپله ویډیو ور واچوئ. صحیح شو؟ که یې باندې کلیک کوئ، زه خپله ویډیو انتخابوم، نو دا ویډیو اچوم چې لږې کوالټي خرابه ده. نو راځو چې دا ډاونلوډ شي، دا ویډیو همدلته یو ځل اپلوډ شي، پس خپل هغه فیصدي پوره کړي. نو هغې نه وروسته به بیا دا تاسو ته هغه شي، هغه خپله تېره کوالټي چې ده هغه به تاسو ته په یعنې نوې کوالټي او صاف ماډل باندې به وړي. نو تاسو دا ویډیو خپله هم کتلی شئ چې کوالټي ډېره خرابه ده. راځو اوس نو ښه دا اپلوډ شو. اوس تاسې ګورئ هغه د بیفور او آفټر. مخکې څه رقم ته وه چې داسې کېږي، یعنې اوس څه رقم ته کېږي. اوس تاسو چې سیف باندې کلیک کوئ، بیا سیف ټو البم باندې ستاسو ویډیو به سیف شي، او که 4K ته کوئ که 2K ته پروا نه کوي، نو سیف ټو البم یې کوئ. دا به ستاسې ګالري کې د خپله ویډیو پیدا کولی شئ. دا ستاسې ویډیو که ویډیو مو خوښ شوي، چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ. مننه.